بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عابد خان او تاسو ګوره عرب پښتون نیوز. د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې هغه مسافران چې د سعودي عرب نه بهر دي او سعودي عرب ته راتګ غواړي او هغې د کرونا ویکسین دواړه ټیکې لګولي، نو هغې دپاره د قرنطینه کولو ضرورت نشته او په دې کې هغه ملکونه نه دي شامل په کوم باندې پابندي لګېدلې ده او په دې کې پاکستان هم شامل دی. د سعودي عرب سفري پابندۍ ختمېدو سره د سعودي عرب عوام د نور ملکونو ته راتګ خواهش ظاهر کړی دی. د سعودیا ایرلاین انتظامیه ویلي دي چې د ټول نه زیات چې کم ټکټونه اخیستل شوي دي هغه د مصر دپاره، فلپاین دپاره، مراکش دپاره، ترکی او اردن دپاره اخیستل شوي دي. د سعودي عرب وزارت صحت اعلان کړی دی چې د سعودي عرب کې د مزدورکار طبقې لپاره لازمي دی چې هغې د کرونا ویکسین ولګوي او چې چا ویکسین نه لګولې په هغې باندې به غټه جرمانه عاید کیږي او په کومه کمپنۍ کې چې کار کوي په هغې باندې به هم جرمانه لګي. د اسرائیل دهشتګردي خط په زور سره شروع ده او په فلسطین باندې خپله بمباري جاري ساتلې ده او دې سره شهدا تعداد رقم 200 ته ورسېدو او اوس سلامتي کونسل ته نه انصاف یادېږي او نه انساني حقوق انتظامیه ته د انسان حقوق یادېږي. د ایدی فاونډیشن خپل امبولانس او رضاکاران فلسطین ته لیږلي دي او په دې کې هغې امداد کې خپله برخه اخیستې ده. سعودي عرب د پاکستان او د ترکی په وینا باندې د OIC وزارت خارجه اجلاس راغوښتی دی او په دې اجلاس کې هغې د اسرائیل په فلسطین باندې د بمبارۍ سختۍ سره مذمت کړی دی او اعلامیه جاری کړې ده چې اسرائیل کمه دهشتګردي کوي دا یې زر ته زره بند کړي. د عمان حکومت دروازې چې کوم لاکډاون لګولو هغه یې ختم کړو او پابندیانو کې نرمي راوسته، خو اعلامیه جاری کړې ده چې احتیاطي تدابیر باندې سختۍ سره خیال وساتئ او چې څوک خیال نه ساتي په هغې باندې به قانوني کاروایي کیږي. او دې سره خبرونه ختم شو. د خپل ځان هم خیال ساتئ او زموږ د چینل هم خیال ساتئ. السلام علیکم.